د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري د ترکیې د ګرځنده او کلتور وزارت اړوند د همکارۍ او همغږۍ ادارې په مالي مرسته له 300 اړمنو او بېوزله کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوله. د مرستو د ویش پر مهال د کار او ټولنیزو چارو رئیس الحاج مولوي رحیم الله مخلص د یاد مرستندویو ادارو مسؤلینو او یو شمېر کارکوونکو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي رحیم الله مخلص د مرستو د ویش پر مهال ویله د هغه کورنۍ دي چې له وړاندې د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته عریضې کړې وې یا د کورنۍ ثبت او لست شوې وې او وروسته دغه لیست د وزارت مقام سره شریک شو چې د هغوی په همغږۍ د ټیکا ادارې په مالي ملاتړ یا د مرستې برابرې او وویشل شولې. د نوموړي په خبره په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 15 لیټره غوړي، 3 کیلو لوبیا، 3 کیلو میکروني، 2 کیلو بوره او نیم کیلو شین چای وویشل شولې. د مرستو ترلاسه کوونکو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه وکړله او ویل چې د روژې په مبارکه میاشت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا مرستې به د کورنۍ د اړتیا د پوره کولو په برخه کې تر یو بریده ستونزې هوارې کړي.